السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته ووایم چې آی سی سی چې کوم د درې نوي قانونونه یې دغه کرکټ کې راباسلي دي چې په دغه باندې به زه تاسو پوه کړم، او بل به زه تاسو ته د افغانستان رحمان الله ګوربز په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې آی پی ایل کې اخیستلو نه وروسته ګوربز بیا څه ویلي دي. بل به زه تاسو ته د حضرت الله زازي په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې د زازي لپاره څومره چانس ده چې په آی پی ایل کې واخیستل سي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. راځم اول زه تاسو ته دغه مهم خبر درکوم چې د آی سی سی له طرف نه درې نوي قانونونه اعلان شوي دي، کوم به چې دغې نه وروسته په کرکټ کې اپلای کیږي، یعنې دغه نه وروسته به کرکټ په دغه درې نوي قانونونو باندې به هم ترسره کیږي. اولنی قانون چې کوم ده چې یو لوبغاړی کیچ اوټ سي، که تاسو فکر کړی هغه بل لوبغاړی ډایرکټ وکټې ته لاړ سي، یعنې غواړي چې سټرایک باندې هغه بل لوبغاړی ودرېږي، دا کوم چې اوټ سو هغه لوبغاړی نه، دا بلکې نن نه وروسته دغسې قانون راوتلی ده چې کوم لوبغاړی اوټ سي ډایرکټ بل لوبغاړی چې راوځي هماغه لوبغاړی به په وکټه باندې درېږي. دویم قانون به زه تاسو ته وښیم چې هغه مین کاینډ رن اوټ چې کوم هغه بال کولو نه مخکې چې دغه لوبغاړی مخکې ګریس کراس کړي، مخکې لاړ سي او دغه بالر په وکټه باندې ودرېږي. مخکې دغه قانون د آی سی سی په چوکاټ کې نه و، خو بعضې به کله کله به یې اوټ هم ورکاو، خو اوس دغه یې حتمي کړی دی، یعنې کنفرم کړی ده. دغه به هم د کرکټ یو حساب یې چې کوم به بیټسمین یعنې بال کولو نه مخکې ګریس نه مخکې لاړو، نو هغه به بالر حق لري چې هغه رن اوټ کړي. دریم قانون بیا همدغه ده چې دغه بال باندې چې لاړې کوم بالر ټپي دغه یې ورباندې منع کړې ده. دغه مخکې مو خو هغه یې حتمي که یعنې کنفرم یې که دغې نه وروسته به په بال باندې څوک راړې نه سي وهلی، ځکه لاړې دوی ځکه ورباندې وهي چې دغه بال سوینګ سي. دغه قانون د آی سی سی له طرف نه اوس ختم سوی، د لاړو نه بغیر به بالر یعنې کولی سي که چېرته په دغه بال وچ کې خو لاړې ورباندې نسي وهلی. دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان رحمان الله ګوربز په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې ګوربز د ګجرات ټیم له طرف نه اخیستل سوی ده. ګوربز بیا داسې ویلي دي چې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په آی پی ایل کې واخیستل سوم. ټولو افغانانو ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته یې پوسټونه کړي، ما ته یې مبارکیانې رالېږلي دي، او زه به پوره کوشش کوم چې آی پی ایل کې یعنې ښه لوبې ترسره کړم او د افغانستان نوم روښانه کړم. بل طرف ته ګوربز دا خبره هم کړې ده چې زه اوس کوم مقام ته چې رسېدلی یم دغه د افغانستان په وجه باندې رسېدلی یم. د افغانستان د خلکو ما ته ډېره زیاته مینه راکړې ده، د دغه په وجه باندې زه دغه مقام ته رسېدلی یم، او آی پی ایل کې به پوره کوشش کوم چې افغانستان لپاره یا د افغانستان نوم روښانه کړم او خپل ټیم لپاره ښې لوبې ترسره کړم. دې نه علاوه به زه تاسو ته د حضرت الله زازي په هکله باندې مې یو خبر درکړم چې ډېر زیات ملګري دغه پوښتنه کوي چې زازی به په آی پی ایل کې اخیستل کیږي، ځکه ګوربز هم واخیستل سي، یعنې زازی اخیستل کیږي، هغه هم د شل وریځو لوبو بهترینه لوبغاړې ده. نو ما تاسو ته مخکې نه ویلي دي، اوس به بیا زه تاسو ته ووایم چې دغه آی پی ایل والا چې کوم د دوی فټنس ته ډېر زیات امنیت ورکوي، دغه لوبغاړی چې فټ نه وي هغه بیخي په آی پی ایل کې اخیستل، یعنې که هغه څومره ښه لوبغاړی مه خو چې فټنس یې سم برابر نه وي، ځکه دوی نه تنها بیټسمین ته نه ګوري بلکې فیلډر ته هم ګوري چې هغه موږ ته فیلډینګ کې هم 10 رنزه 15 رنزه بچ کړي. نو دغلته زازی تاسو ګورئ فیلډینګ هم خراب ده، کیچونه هم ورنه ډراپ کیږي، او بیټینګ کې هم دومره به اعتباري لوبغاړی نه ده. نو ما ته نه ښکاري چې زازی به په آی پی ایل کې اخیستل کیږي. او دې نه علاوه به زه تاسو ته دغه د هندوستان یو فاسټ بالر او شیرشانت نومیږي، ډېر پخوانی لوبغاړی او دغه تېر کال هم دا خپل ځان تیار کړی و چې ما به څوک په آی پی ایل کې واخلي. دغه کال ته یې ځان تیار کړی و، خو دغه یو ټیم له خوا نه دلچسپي ورکې ونه ښودل سوله، دی یې وانخیستل سو، زړه یې مات سو او کرکټ نه یو دمي ریټایرمنټ اخیستلی ده. دی خو په آی پی ایل ته په تمه و چې ما به په آی پی ایل کې واخلي، ځکه هندوستان ټیم ته خو یعنې نه سم تللی، راځه په آی پی ایل کې به ولوبېږم. او آی پی ایل والا هم اوس داسې دي، ګوره زیاتره ځوانان لوبغاړي اخلي، هغه ستوری شراینه پخوانی لوبغاړی او هغه هم کوم ټیم وانخیستو، او دغه هم ډېر پخوانی لوبغاړی ده، دغه کې هم کوم ټیم دلچسپي ونه ښودله. نو دوی زیاتره هغه ځوان هندوستان ځوان لوبغاړي چې کوم دي هغوی کوشش کوي چې خپل ټیم کې واخلي، ځکه دوی ځوانان ځکه اخلي آینده ته دوی فکر کوي، یعنې آینده کې موږ دغه ځوانان به د موږ ټیم لپاره ډېر زیات ګټور ثابته سي. دې نه علاوه به زه تاسو ته ووایم چې نن د انګلینډ او د ویسټ انډیز دغه اولنی ټیسټ لوبه هم ترسره سوله، چې په دغه لوبه کې انګلینډ 311 رنزه کړي دي، بل طرف ته ویسټ انډیز اوسه پورې 16 رنزه دي، کوم لوبغاړی نه ده اوټ سوی. دغه اولنی ورځ ده، نو ګورو د دغه ټیسټ دا خو داسې معلومیږي چې دغه ټیسټ نتیجه به راوځي، ځکه نن دویمه ورځ ده او دلته تاسو وګورئ انګلینډ 311 رنزو کې ویسټ انډیز اوټ کړي دي.